د ولس ټي وي د یوټیوب چینل درنو او قدرمنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن دوستانو دا د یو ځل بیا د داستان خپرونې سره زه ډاکټر انجینر سید عبدالرحمن سیار پاچا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم. خدای دې وکړي چې موږ سره د دې خپرونې تر پایه ملتیا وکړي. قدرمن دوستانو دا ځل مو درته د نواب استاد په غږ کې چې د حجرې مجلس به پخوا په نشر د راډیو افغانستان نه رسېده، نو د میمونې او د شیر عالم داستان دی، راځئ چې ورته په ګډه غوږ کېږدو. ولس ټي وي د یوټیوب چینل درنو او قدرمنو لیدونکو او لیدونکو، دا چې زموږ د پروګرام د پای شیبې او نور نشو کولی تاسو سره د ولس ټي وي یوټیوب چینل په سټوډیو کې پاتې شو چې بیا در سره په یو نوې خپرونه کې حاضرېږو. تر هغې دمه دنه زه ډاکټر انجینر سید عبدالرحمن سیار پاچا اجازت غواړم، تاسې په لوی بخښونکي او مهربان خدای سپارم. په مخه